جی د غږ قدرمنې لکه څرنګه چې عید نږدې کېږي د قربانۍ ولید دی د مختلفې علاقې نه د میږ علاقه ته چې کوم دي ځناور خلک وروړي د قربانۍ ول ځناور غوټ ځناور وړه ځناور چې کوم دي هغه وروړي ځکه چې د میږ په علاقه کې هغه خپل د میږ د قربانۍ ځناور چې کوم دي هغه د میږ نه پیرا کېږي نو په دغه ځناور کې یو خطرناک چې کوم وایرس دی چې هغه د انسان د ژوند پورې ډېر زیات خطرناک دی کانګو وایرس چې په څو غنټې کې هغه د انسان ژوند چې کوم دی انسان تکا هغه ولګي نو په څو غنټې کې ژوند د لوسه ور کوي د میږ په علاقه کې په تیر یدینه کې دا کیسینه شوي دي نو د دورې د لایو سټاک چې کوم ټیمینه دي د هغې سپری شریک کړي دي په مختلف چیک پوینټونه باندې په هغه لارې باندې د ټیمینه کښنولي دي چې په کومې لارې د میږ علاقه ته د قربانۍ ځناور راننوځي نو کیدای شي ځینې داسې لارې وي چې هغه د لایو سټاک د ټیمې په نوټس کې نه وي نو تاسو مهرباني وکړئ هغه د دوی سره شیر کړئ چې په دا لارې باندې ځناور ننوځي یا دوی میږ کوشش وکړي چې یو ځناور هم بغیر د کانګو چې کوم وایرس دی د هغې خلاف چې دوی مهم شریک کړی دی هغه سپری نه بغیر د میږ علاقه ته نه ننوځي کانګو وایرس ډېر زیات خطرناک دی نو دغه ټیمونه چې کوم دي ډاکټر محمود شاه ډسټرکټ ډایرکټر لایو سټاک ساوث وزیرستان لور د هغه په هدایت باندې دا ټیمونه مختلفې علاقې ته تللي دي او مختلفې علاقې کې چار شریک کړي دي مختلفې چې کومې منډۍ دي په هغه کې سپری شریک کړي دي نو تاسو کوشش وکړئ چې کوم ځای کې مطلب په لار کې په چیک پوینټ د دوی لوړ وي نو دغسې چې د ځناور در خطر نشي خامخا د سپری په وکړئ او د دوی د ټیمې سره انتهایي هغه وکړئ ورسره د دوی سره تعاون وکړئ چې یو ځناور هم د میږ علاقه ته بغیر د سپری نه راننوځي بل دغه چې میږ چې کله هم ځناور وکړي نو اواړي کې وړکي چې کوم دي هغه ډېر زیات دغه د ځناور سره مطلب میږي ور پرېږدي ډېر ازودي ور پرېږدي نو په دغه کې چې کوم هغه د ځناور شي نه یا نور چې شری داسې څه شی نه دي هغه که چیرې د هغه بچی نه دی دا باندې ولګي هغه وینه یا د بچی وخوري نو دا کانګو وایرس چې کوم دی هغه بچي ته ور لګېدلی شي نو احتیاط وکړئ کوشش وکړئ چې میږ د کانګو وایرس نه خپل ځانونه وساتي او علاقه چې کومه د کانګو وایرس نه صفا وساتي چې د میږ علاقه ته کانګو وایرس راننوځي د قربانۍ چې کومه طریقه ده چې په هغه کې میږ د کانګو وایرس نه څرنګه ځون بچ کوي هغه یو جامع یو تفصیلي ریپورټ میږ درته جوړوي د لایو سټاک چې کوم ډاکټرون دي د هغې سره میږ په دغه باندې جمع کړي هغوی انشاءالله په راتلونکي ورځې کې میږ یو تفصیلي ریپورټ درته جوړوي فلحال دغه هم را اجازت راست کوي